په فارسي ژبه مې هم ژبه ګویا ده، په پښتو ژبه مې خلک بهرمن کړو او نه مې سود نه مې مقصود شته په دا کار کې. محبت زما په غاړه دا کمر کړو او عشق ته د اورنګزیب بادشاه بهتر دی چې خوشحال دې په عالم کې سربیلن کړو. زه اوس خپل خوږ ورور ذاکر حسین وکیل صاحب ته خواست کوم چې راشي او کیسې پرې وي هغه تاسو خپلو عزیزانو ته ووایي. ذاکر حسین وکیل صاحب صاحب څه موده مخکې ویلي وو چې زما وطن نوې ادراک او نوې خیال غوښتی دی. زما وطن نوې ادراک او نوې خیال غوښتی دی. یو د دې وخت باچا خان بلې خوشحال غوښتی دی. بعضې سوالونه داسې را پیدا شوي دي، دا سوالونه په یو ورځ کې را پیدا نه شو، دا په یو لمحه کې نه دي را پیدا شوي، په یو ساعت کې نه دي، په یو ورځ کې نه دي، په میاشت کې نه دي، په کال کې نه دي، د کلونو خبره ده. د ډېرو کلونو نه یو خبره پخېده دې ځای ته ورسېده چې آخري انتها یې دا شوه چې د پښتنو سرونه د هغې په سینو پراته وو او د سټونو نه یې وینې بهېدې. دا داسې موږ دا ډېره زیاته معمولي او وړه خبره اخیستې ده. دا وړه خبره نه ده، په دې پسې وروسته ډېرې زیاتې خبرې دي، ډېر اوږد تاریخ پسې پروت دی او د هغې تر دې حده پورې خبره راورسېده چې څنګه سعید صاحب دا ویلي وو چې د لوی خیبر په سینه تورې کرښې لکه د یار په مخ پردی نښې دي. نو مونږ خو د لوی خیبر په سینه تورې کرښې جړلې چې د مودو نه پس د پیړو نه پس خلکو دا وګڼله چې زه دې له په خیرات کې دا نوم ورکړی شي، نو هم یې په تورې کرښې راښکلې. هغه خیبر چې د هغې په سینه تورې کرښې مخکې راښکلې شوې، هغه د تورې کرښې په توګه راواخیستی شو او د پښتنو د احمدشاه بابا ټاکلی نوم چې و په هغې باندې د خپل خیبر د خپل وجود هغه خپل وجود چې و هغه یې په هغه نوم باندې یو توره کرښه کېښوه. اس خبره نه ده. زما وطن دی، خیبر مې وطن دی، ملکنډ مې وطن دی، قندهار مې وطن دی، د امونه تر مارګلې څه چې د امونه تر د هغې بلوچستان دغه سره پورې د بلوچو د حده پورې دا ټول زما وطن دی. هر ځای ماته ګران دی. خو دا چې په کومه طریقه او په کوم مقصد باندې دا نوم د دې سره وتړلی شو چې زما پنجابي واکمن اوس هم زمانه نه دی قلا او هغه ما ته وایي چې نوم در کوم خو زما شرط به پکې ستا د نوم حساب ورسره لګوم، خو ستا هغه نوم چې ستا نیکونو ستا پلرونو ستا د خپل وجود احساس تاله درکوي هغه نه منم. زما دا شرط به پکې منې او خیبر یې ورسره وتړو د احمدشاه بابا د هغه نوم سره، هغه نوم چې هغه د نن نه پیړۍ مخکې احمدشاه بابا موږ له هغه نه راکړی، تاریخ راکړی، زموږ جغرافیه راکړی، زموږ خپل وجود زموږ هلته کې خپل موجودګۍ موږ له هغه نوم راکړی. په هغه نوم پورې هم هغه تور پنجابي، زه د پنجاب د ولس نه یم خلاف، خو د هغه عمل به بالکل چې څوک یې مدافعت نه کوي هغه د دغه پښتنو په نوم باندې سوداګري خو کولی شي، د پښتنو سیاست څوک نه کوي. نو زه دغه خبره په ډېر معذرت سره کوم. خیبر زما وطن دی، ملکنډ زما وطن دی، خو که زما هغه نوم چې زما تاریخي ورثه ده په هغې پورې څوک د تور په توګه څوک څه بل نوم لګوي نو هغه ما ته په هغه صورت کې نه دی. ها دا ضرور ویلی شم چې یاره یو ورځ خو به د دې سیز څه نتیجه راوته که نه. ډېره قربانۍ مو ورکړې، ډېره موده مونږ د خپل آیډنټیټي د خپل شناخت او د دغه څیزونو نه په څنګ باندې ژوند تېر کړو. مونږ خپل ځان بچاو نه پېژندو، خپل نوم هم بچاو نه پېژندو. یوه خبره اخري دا کړم چې یو
شیرین ګردیوال صاحب دلې راغلي دي، دا ملګري راپاڅېدل دي، داسې زموږ دا تنظیم دا ګوند داسې ډېر پرمختګ یې نه دی کړی، مخکې نه دی تللی. یو اسره زموږ شته، یو امید هم شته. هغه امید هم دا دی چې ډېرو خلکو د مشرۍ کورونو زموږ اوس هم احترام کوو، زموږ دپاره اوس هم د مشالونه دي، د تحریک مشالونه دي، خو دا ده چې موږ خلکو راواغېستو او خرڅې کړو. چې داسې سخت مسایل حالات راغلي دي چې په دې شرایطو کې پښتنو ته د یو جنون، د یو اصلي، د یو داسې تحریک ضرورت دی چې هغه د پښتنو د دنیا د ټول غریب ولس مسلې حل کړي او د هغې ته یو نظر ولري، خو په خصوصي توګه د پښتنو مسلې حل کړي او هغې ته هغه نظر ولري چې هغه واقعي د دې پښتنو نه راوچت شوی تحریک وي. نو هغه تحریک سپین سري نشي راوچتولی. پخوا زمون د وجرو مشران سپین سري وو، د وجرو سیاست و، د وجرو خبرې وې، هغه په سپین ږیرو باندې حل کېدی. خو اوس دا بغیر ځوانانو نه نه کېږي او ځوانانو د خپل ملا ونه تړله او خپل سیاست، خپل مستقبل، خپل راتلونکی وخت په خپل لاس کې وانخیستو چې زه به ځان له دا مسلې په خپل حل کوم. ډېرې مې مشرانو ته او لیډرانو ته حواله کړې. نو زما یو عرض دا دی چې دا ګوند داسې یو پارټي ده چې په دې کې اوس د هر چا خبره راځيږي. که په دې وخت کې دا تاسو صرف مشرانو ته پرېښو نو به دا بیا د مشرانو پارټي ده چې چا پې څه کول، که چا پوسټ خرڅو سبالو پښتون تیر او که چا هر څه کول کوي به، او که اوس راپاڅېدی او خپله برخه په دې کې واچوله، نو یقین لرم چې دا پارټي به بیا حقیقتاً د پښتنو د مستقبل خبر وکړي، د هغې هغه تاریخ به وګټي او دا حال چې دی دا به بهتر کړي.